منکر پې نه یم لیونۍ مینه مې هم کړې ده منکر پې نه یم لیونۍ مینه مې هم کړې ده منکر پې نه یم لیونۍ مینه مې هم کړې ده خو د پښتو خیال مې ساتلی ورسره واه 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 ډېره مننه پښتونخوا دې تل آباده وي سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ملګرو موږ موجود یو په ضلع شنګله او په شنګله کې موږ موجود یو په دیدل کماچ سیمه کې ملګرو دلته کې را سره د دې ډېر ښایسته شاعر امیر واحد طایب صاحب موجود دی راځئ چې ستاسو هغه سره ملاقات وکړو هغه سره خبرې وکړو صاحب په پروګرام کې ورته په خیرالي وایو خدای دې هر کله راوله ډېره مننه جی الله دې ښاد آباد ساته تاسو ډېره مننه کوم جی ها امیر واحد طایب صاحب تاسو رالی دی دلته دومره سفر خو کړلو او دا ځای خو ولیدلو دا ښکلاګانې خو ولیدلې بېشکه چې ستاسو په سترګو نظر کمزوری دی خو بیا هم تاسو لږ لږ د ورځې وینئ دا ښکلا راته څنګه محسوس شوله یو شاعر سړی چې وي دی ډېر حساس وي نو دې ښکلاګانو نه څه متاثره شوي که نه یاره الحمدلله دا خو زمونږ د دې غرونو بیا خاص کر د شنګلې فطرتي ښکلا ده او دا ښکلی منظر دی دا ګلونه دي دا رسین غاړه ده او د غره په یو لمن کې دا دیدل کلی دی نو یقین وکړه ډېر زیات خوشحاله شو او ډېر جنتي غوندې ماحول دی زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم او بیا په پسرلي کې چکر خو یقینا چې دا ډېر ښکلی وي او موږ ته ډېر خوند واغستو او څوک یې ګورو یقینا چې هغو به ته هم ډېر زیات خوندونه اخلي ډېر ښکلی ماحول لري مینهوالو زموږ سره امیر واحد طایب موجود دی او داسې نشي کېدلی چې یو شاعر سړي سره موجود وي او کلام ته نه سړی وانه اوري نو موږ طایب صاحب ته خواست کوو چې موږ ته د دې موقع مناسبت سره خپل څه نوی تازه کلام واوروي ډېره مننه زه به خو دغه یو کلام درته ووایم چې هغه چې نه وي د اخلاقو مرتبه ورسره هغه چې نه وي د اخلاقو مرتبه ورسره د هیڅ چا نه راځي د ستړي ژوند دمه ورسره ډېر ښه ډېر ښه مننه د غنمرنګو مینه څه وه خو د خوب لیده و جفا یې دومره چې مې وچوده سینه ورسره ډېر او دا تصویر مو د غیرت د جنازې تصویر دی او دا تصویر مو د غیرت د جنازې تصویر دی دا څوک پیرنګ دی او دا ناسته پښتنه ورسره ډېر ډېر مننه او بل شعر دی ډاکټر صاحب چې په ځنکدن کې دومره سختې په ما مه راوله خدایه چې هیره شي زمانه کلمه ورسره په ځنکدن کې دومره سخته په ما مه راوله خدایه چې هیره شي زمانه کلمه ورسره ته چې ګناه کوې نو ته ورله جواز لټوې ما که ګناه کړې ما ایستې د توبه ورسره ته چې ګناه کوې نو ته ورله جواز لټوې ما که ګناه کړې ما ایستې د توبه ورسره او د ژوندانه تودو سړو به ویلي کړی یمه څه فکر بیا مې چېرته کېږي تجربه ورسره د ژوندانه تودو سړو به ویلي کړی یمه څه فکر بیا مې چېرته کېږي تجربه ورسره زما د داسې خبرلوس سړي نه سر خوږېږي بس چې خبره د مطلب نه وي یوه ورسره ډېر ښه ډېر ښه مننه زما د داسې خبرلوس سړي نه سر خوږېږي بس چې خبره د مطلب نه وي یوه ورسره منکر پې نه یم لیونۍ مینه مې هم کړې ده منکر پې نه یم لیونۍ مینه مې هم کړې ده منکر پې نه یم لیونۍ مینه مې هم کړې ده خو د پښتو خیال مې ساتلی ورسره واه 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 ډېره مننه منکر پې نه یم لیونۍ مینه مې هم کړې ده خو د پښتو خیال مې ساتلی ورسره او زه داسې نه وایم چې غیر نه و زه خپلو وجدم زه داسې وایم چې مرسته به یې وه ورسره ډېر ښه جوړې د خپلې بېروخۍ ورته احساس شوی دی چې مې غزل اوري نو جاړي اوس هغه ورسره چې مې غزل چې جوړې د خپلې بېروخۍ ورته احساس شوی دی چې مې غزل اوري نو جاړي اوس هغه ورسره ډېر او ماتې د شر شدت نه مخکې ځان راټول کو طایبه نه مې کېده نوره ګزاره ورسره ډېر ښه دا و امیر طایب صاحب ملګرو امید دی چې دې کلام نه تاسو خوند اخیستی او دا شانتې موږ نور هم ملګري راغواړو ملګرو زموږ سره اوسئ